بلخ ولایت په چاربولک ولسوالۍ کې د دریو کورنیو ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. په دې اړوند د قومي مخورو او استازو د منځګړیتوب پر مهال ویناوالو د اسلامي احکامو په رڼا کې د سولې او ورورګلوۍ پر ارزښت خبرې وکړې او له دواړو خواوو یې غوښتل څو یو بل ته په بښنې سره یادې دښمنۍ ته د پای ټکی کیږدي. بخشش نمودن این طرفین که در قضیه داخل بودن که حل کردیم چنان احساس راحتی میکنم که در وطن و خصوصا در منطقه‌ای که معضله خون را حل کردیم که یعنی این یک معضله بنیادی بود که از بین همین مردم کنده شد و الحمدلله بر دوستی و رفاقتی یعنی سبب شدیم. هی جانب ای جانب یاد صلح خوش بود. باز مدت 1 ماه 1.5 ماه در این ما مردم کار کردیم. از مزار ریجا در قریه آمدیم و از قریه پس در مزار رفتیم و بعد از او راپور در ریاست دادیم. از او بعد راپور در وزارت دادیم. خدای پاک ما مردم در اینمی کامیاب کرد. د بلخ ولایت د قومونو او قبایلو چارو رئیس وویل چې دغه شخړه 2 کاله وړاندې د یادو دریو کورنیو ترمنځ رامنځته شوې وه چې بالاخره د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو یاده شخړه پای ته ورسېدله. نن هغه د قصاص نه خبر الحمدلله عفو ته ورسېدله، په خپل مابین کې عفو سره وکړه، نو دا دښمني الله پاک هغه په خوشحالۍ باندې بدله کړه. نو دا دغه د چاربولک ولسوالۍ او د چوچوک په کلي کې دا د څه شی وینئ چې دلته علما زموږ سره په دې کې برخه واخیستله، قومي مشران راغلي وو د هر ځای نه او پاسو نور عام ولس دلته راجمع سوی وو. نو موږ خپل هر وخت کې انشاءالله تعالی په خپل مسؤلیت کې دا وعده د خپل هیوادوالو ته دا اطمینان ورکوو چې انشاءالله تعالی چې زموږ په وسه باندې چې کېږي انشاءالله موږ خدمت کوو. ورته مهال د شخړې دواړو لورو یو بل په غیږ کې نیولو سره له خپلې دښمنۍ څخه پښیماني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې له دې وروسته به د ټولو اختلافاتو په څنډې ته کولو سره د ورورګلوۍ ژوند تیروي. چیزی که رضای الله بود دیگه، همینقدر وقت جنجال کردیم و کشمکش کردیم. بازم بابایشان هم موسیپیتا ما را خواستن، آمدیم به قبل کلانا کردیم، در مقابل خود ایستاد هستیم. اولی آمدن همه تو سر زدن، قضیه شو همه تو قضیه به سر رسیده. این تقریبا 2 سال میشه ما مردم همه تو عباره و سواره و در بدر خاک به سر هستیم. بخشیدیم. د بلخ ولایت د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د شمیرو له مخې دغه ادارې د قومي مخورو او ټولنیزو شخصیتونو په همکارۍ او همغږۍ په دغه ولایت کې نږدې 100 شخړې هوارې کړي دي.